مدینه منوره اذان خو ډېر خوند کوي. په مدینه منوره کې چې کله زه اذان ته غوږ کېدم، څه خو مؤذنین اوازونه هم ښایسته دي، او چې زه اذان ته غوږ کېدم او دا مؤذن داسې وایي چې اشهد ان محمد رسول الله، نو زه هم دا اواز به رسول الله مبارک اوري څونه به خوشحاله. بلال ته دا منقبت میلو شو. او دویم منقبت یې څه دی؟ حضور پاک ورته فرمایي بلاله کلما دخلت الجنة، اے حدیث کې روایت کې داسې دي چې کلم جنت ته تلم یو ځل یقظتن او بیا منامن، نو سمعت خشخشتک امامی، ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی. دین له به سخته تیره کې الله خو غیرتي دی، دا بې غیرتي خو په مونږ کې ده. مونږ سره چې څوک ښېګړه وکړي د مونږ یېری، مونږ سره چې دنیا کې څوک خو کې مونږ بد کوو، پښتانه وایي ښه مه کوه بد نشته وایي، داسې نه ده، ښه کوه بس. خو مونږ سره دنیا کې چې څوک خو کې مونږ د خو بدل په ښه نه ورکو، الله پاک چې د خوشحاله کو، په خدای قسم د خوشحالۍ کنجانې الله سره دی. ته به د خدای د دین دپاره سخته برداشت کوې، ستړی به برداشت کې، پېشمني به پاسې، لاس به په تسبو باندې اوچلی، ژبه به د خدای په نوم اوچلی، او دا ژبه به د خدای نه خوښه. او رسول الله مبارک فرمایي وی زما د یری، وی الله فرمایي چې څوک هم زما د یری نه وجاړي، نو چې کوم ځای ته اوښکه ورسېده د دوزخ اور پې حرام دی. الله خوشحالیږي. بلال آزاد که دا تکلیف. او صاحب من حضرت زنیرہ، اوہو حضرت زنیرہ دا ابو جهل وینځه وه، د ابو جهل، او چې را ګیره به یې کړه دامره به یې وواله، دامره چې بې هوشه به شو، او بوډۍ وه غریبه، د رنګ نه هم توره وه، او پیغور به یې ورکوله. ته محمد پیغمبر منې، ته یو خدای منې، زمونږ خدایان نه منې، نو را ګیره به یې کړه او به یې واله، نو زخمي زخمي به شوه، نو غریبې به د خپلې څادر نه به ټوکړه پرې کړه، نو مټ به یې پې وتړه، نو غرس یو ځل یې راوغورځوله، نو لاس یې مات شوی، لاس مات شو. نو څوک یې اسپتال ته بوځي، اسپتال کم دی، نو څوک وله علاج وکړي؟ دشمن کره ده، د ابو جهل وینځه ده، څوک وله راولي؟ دغه زمانې تړون کې چې لاس وله وتړي، نو هغې عجز د خپل کمیس نه یا څادر نه ټوکړه پرې کړه، نو هغه لاس یې پې وتړه. هغې کې څه وایي؟ الله چې ته خوشحاله زه خوشحاله. زه زخمي شم، دې ته د ښځو ایمان وایي چې ته خوشحاله، الله زه خوشحاله. فریاد به هم نه کوم پروردګاره ته وینې زخمي شوم، خو زه به نه وایم چې زه ستا په لار کې زخمي شوم، ته مې وینې، لاس مات شو، ته مې وینې، خدا فریاد به هم نه کوم. یو ځل یې په سر وواله، نو چې ویې واله ړنده شوه، غریبه سترګې لاړې. اوس به څه کوي؟ پردي کور کې ده، او دسماتي سره به څه کوي؟ څوک به یې بوځي، او دسماتي له څوک به یې ګرځوي؟ بیا وله پیغور ورکړه، وی ځکه نو اوس هغه خدای ته ووایه که نه، هغه محمد ته دې ووایه که نه، چې سترګې دله جوړې کړي. صلی الله علیه وسلم په تپ تپي کوټې ته لاړه، الله الله ما لاسونه زخمي شو، خو تا ته ما فریاد نه دی کړی، زما لاس مات شو، خو تا ته مې فریاد نه دی کړی، او ستا په رضا کې نن ړنده شم خدایه، چې ته خوشحاله زه خوشحاله، بیا هم فریاد نه کړو، خو ستا د نوم پیغور یې راکړه. وی ورشه اوس هغه خدای ته دې ووایه، هغه محمد ته دې ووایه، پیغور یې راکړه. دا پیغور نه شم زغملی. دو خبرې دي الله یو راله ومنه،
یا خو مې سترګې جوړې کړه چې دا پیغور ختم کړي، یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه کړي، مړه مې کړه چې دا قصه خلاصه کړي. د خپل پیغمبر او ستا د نوم پیغور نه شم زغملی. نو چې را پاسېده نو الله غیرتي دې سترګې جوړې وې ټیک ټاک یا کنه چې دله جوړې کې مالې خدای جوړې کړې سترګې. نو دې بیبي باندې نخرې کې دی د مکې په کوڅو کې بوډۍ ښځه ته ولې یو خدای منې؟ نو حضرت ابوبکر واغېسته په بیه او دی مزاده کړه. نه هغه وینځې غلامان نه چې په مکه کې پې نخرې کېدلې او په مکه کې به د مکې په کوڅو کې په چوکو والې شو او بربنډ به شو بربنډ. د بیبي زنیرې نه به جامې وستې تمره ګران کړ. نه دا هغه دي چې حضرت ابوبکر په بیه اخیستې دی وضاحت کړی دی آزاد. دا تکلیفات تیر شو زما وروڼو، دا څه دپاره؟ د اسلام دپاره، کم دپاره چې الله مونږ له خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا، دې دپاره